الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. کتاب شروع زاد الطالبین مختصر احادیث ذکر کېدل چې دلته مقصود دا غنا یو خدای چې لړن احادیث دي او اسانه جملې دي چې ذکر شي نو ډېره فائدہ انسان ته ورکوي او خاص کر بده کې اجرا نحوی او صرفی او دا تحقیق اور نو باقی کی جملہ اسمیہ روانہ وا الغناء سندری ينبت النفاق دا پیدا کی منافقت فی القلب پا زڑکی کما ينبت الماء الزرع لکا سنگچی راتوکی ابو فصل لرا دا حدیث مشکات کشتره او دا جابر رضی اللہ عنہ دا حدیث نقل لازل کی مرفوع حدیث دے مانا سندری ویل سندری اوریدل دا بدرون کی منافقت پیدا کئی او دی کی تشبیح ورکڑگا دا ابو سرکا ابو دی کی بہیگی آغا دی کی گیا بوٹی دیر خیگی نو کم زر چاگئی کی دیتا میلانوی اوریدل ویل نو فدغ زر کی منافقت پیدا کیگی پشانت دا ابو دین معلوم شوا شگانی بچانے اوریدل ویل دا حرام کار دے او دانگی لوی گناہ دے او انسان بار بار اوری مزید اخرین سر انسان ایمان کی خطرہ پیدا کی لیکن انسان گناہ بار بار کی پیدا لڑبانی طور داغ لگی اور انہوں زیتی گئی آخر پورا احاطہ دا چی دیو کی لغوی صرفی تحقیق غنا پقصر او مصرہ معلوم سندری او بل لفظ غنا او غنا مالداری توی غنیون مانا مالدار او داغی جمع اغنیار دی قرآن کریم کی دعا ذکر واللہ غنیون او یا ایها الناس انتم الفقراء واللہ غنیون داغی جمع اغنیار دی او دس باب سمعاء اسمعون دا اسمع شلک غنی الرجل پا ما دی نکاح سر مراد لکا غنی الرجل مانا نکاحو گسڑی دا ينبتو دا باب افعال انبت ينبتو انبات ينبتو دا مضارع واحد غائب صغدا او دا دی مجرد چه نصارا انصرنا لکا نبتا ينبتو او دا دی مانا ٹکول پیدا کول او یو نفذ نباتون دے بوڑی تولی کی دا نبتون دا غی جمع نبوت را دی او معنی سبزی دا او نبات دا مصدر دے دا نصرا ینصرونا کم شیش ازمکی نراوٹی کی ماغیتا نبات تولی کی نفاق دا مصدر دا باب مفاعل نافق ينافق منافقة ونفاقا لك قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا او مجرد دا بمان ختمون سر راضی لکن نفاق دا نفقا خرش کول
حاکم معنی ختمېدل پرته پکې او نفق صورتم ویلې کی لك ان تبتغي نفقا في الارض قران کریم کې دا معنی ذکر ده او انفاق باب افعال الذين پمار د خرج کول سره راځي او کوم شي چې خرج شي لکه نفقه دا جمع نفقات راځي بیا قلب دی حدیث کې ذکر دی قلب معنا زړه او کله کله د اطلاق عقل باندې کې ذکر عقل په زړه کې دی محل عقل غزړه دی دا د وجنه عقل ته زړه ویل کیږي او دای جمع قلوب راځي او دینه لفظ قلیب راغل لگا قلیب بدر په حدیث کوم ذکر کینو قلیب التفمان کو سره دي هغه کافر په بدر کې کوئی تا ورزوري ایو قلیب د ناراضي ابمان شرم خوزمري او دا ما چې ابمان وو سره دریا سره چې موه د تصویر مو وه راځي او جبې میاه او امواهم راځي زرع دا د باب د فتحنا مصدر د زرع یزرع او دې معنی دا پټه زرع او اولاد تم ملکی کرل مل دوی کی انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تهوا چول لگان تم تزرعونه دې جو زروع راځي او زروعه جمع دا زروعه تهم تویل کی ترکیب الغناء مبتدا مرفوع فضما لفظ سرا ينبت فعل مضارع او ضمیر دې پدې کې غنا تراجی دا غي فاعل النفاق مفعول به في القلب في حرف جر القلب مجرور جر په کسری لفظي سره دی په با جر سره مجرور نه دا متعلق اول شروع به تو پوری کما کی ح کاف جر تشبیه ده پاره ما موصوله ينبت فعل الماء فاعل الزرع مفعول به ينبت فعل سره فاعل سره مفعول به نا دا جمله فعلیه خبریه سله شد موصول سره سلینا دا مجرور کف جار شو جار سره مجرور نا متعلق ثانی ينبتو پورش ينبتو فعل سره فاعل سره النفاق مفعولا سره دوړ متعلقیننا دا جمله فعلیه خبر شد الغناء مبتدا د پاره مبتدا سر خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شوا وصلى الله تعالى على خير